أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدين الواندي الله تعالى جل شانه عم نواله دخل وجود او د توحید پارا استدلال عظمت سره وکړو چې الله هغه ذات دی چې ځمکه خورا کړې ده او پاغي باندې بیا مضبوط غرونه ودرولې دي او د هغې نه نهرونه جاری کړي دي. اوس په دې لومبني آیت کې مزید الله تعالی د خپل قدرت کامله حکمت بالغه ذکر کوي چې هم هغه ځمکه چې الله خورا کړې ده او د هغې ځمکې باره کې اوس مزید دا فرمایي چې وفي الارض قطع متجاورات، په دې ځمکه کې قطعات او ټکړې دي چې یو بل سره پیوست دي. الله خو دا ځمکه خوره کړه، په خپل شان قدرت په لاس سره ځمکه اواره کړه، بیا په دغه ځمکه کې اوس دا ټکړې ټکړې یو بل سره موجود دي. بعضې ځمکه زرخیزه ده، بعضې چې کوم دي بنجر او ویرانه ده، بعضې ځمکه نرمه ده، بعضې سخته ده، بعضې چې کوم دي شګلونې ده او بعضې چې کوم دي پتریلي ده، بعضې چې کوم دي ریګستان دي، بعضې کې نخلستان دي. نو ګویا دا د ځمکې کې دا مختلف قطعات هم هغه یو ځمکه ده، خو چې پای کې دا کمې ټکړې پیدا شوې او بیا په هر ټوکړه کې ځان ځان له خاصیت دی، ځان ځان له پکې چې کوم دي بیا قسمه قسم غلې او بوټي او میوې پیدا کیږي. نو دا تاثیر چا پیدا کړ په دې کې؟ یقینا دا دې خبرې ثبوت دی چې دا دې کې دا تاثیر مختلف تاثیرات دا داسې ذات چې هغه واجب الوجود دی، قدیم ذات دی او وحده لا شریک ذات دی. والله وی چې دا ځمکه ده قطعون په دې کې ټکړې دي متجاورات، یو بل سره پیوست او یو بل سره نږدې قریب قریب. اوس په دې ځمکې بعضې ځمکې داسې دي وجنات من اعناب، بعضې ځمکې په هغې کې باغونه د انګورو دي، گویا د انګورو د کاشت دپاره قابله ځمکه ده. وزرع او بعضې پکې داسې ده چې هغه د زراعت دپاره، غلې دپاره، اناج دپاره مناسب ځمکه ده. بعضې پکې داسې چې ونخیل چې هغه د کجورو دپاره مناسب ده. او بیا د کجورو متعلق مزید دا فرمایي چې د کجورو دي اونو کې بعضې کجور اونې داسې دي چې صنوان د یو جوړ نه څو تنې جدا جدا تنې ترې روځي او گویا د یو جوړ نه مختلف چې کوم دي د کجوري تنې روځي. صنوان چې کوم دي دا د سون جمع ده او د دې معنی چې کوم دي مثل ته ویلی شي، څنګه چې حدیث ورکوي ام الرجل سنو ابیه، دا تر چې کوم دي دا د پلار په مثل باندې دی. نو دغه شان دلته دا صنوان چې کوم دي د یوې اونې نه د یو جوړ نه
چې بشماره تنې روزي نو هغې ته سنوان ویلی شي وغیر سنوان او بعضې کجورو اونې داسې دي چې هغه د یو جن نه بس یو اونه پیدا شي یو تنه وي زیات تنې پکې نه وي. اوس دا ټول چې کوم دي که دا انګورو باغونه دي او که پټي دي یا که دغه شان د کجورو چې کوم دي باغونه دي الله یسقا بماء واحد دا ټول چې کوم دي په یو اوبو سره سیراب کولی شي. اوس یو هغه طبعي چې کوم اسباب دي هغه ځمکه ده اوبه دي یا د اونې د نور حرارت دی دا ټول یو شان راځي په دې ځمکه باندې په دې بوټو باندې خو لیکن بیا چې کوم دی د دې اونو بوټو کې چې کوم دی دا بوټي او یا دا اونی یا دا میوي یا دا غلا بیا د یو بل نه مختلف الله ونفضل بعضها على بعض في الاكل الله بیا موږ غوروالي ورکو بعضې لا په بعضې نورو باندې په اکل کې یعنی په ذایقه کې په خوشبو کې نو دغه دا یو اوبه دي یو د نور حرارت دی یو ځمکه ده خو لیکن په دې کې چې کوم دي بیا کم دا میوې پیدا کېږي کم ګلونه پیدا کېږي کم غلې پیدا کېږي نو هغه د یو بل لپاسه الله هغې لپاره کې ترجیح ورکړې ده. بعضې میوې چې کوم دي هغه به خوږې وي بعضې به ترخې وي او داسې کې چې د هر میوې ذایقه جدا جدا ده. د کیلې ذایقه مټاس ځان لري د مټاس چې کوم دي خوږوالی ځان لري دغه شان چې کوم دي دا نور چې کوم میوې دي کجوري دي د هغې ځان له مټاس دی نو د هر یو میوې بیا هغه مټاس او خوشبو او د هغې رنګ هغه هم چې کوم دي ځان لري مختلف دی نو لهذا په دې کې دا تاثیر دا چا راوستو همدغه یو ذات دی چې هغه واجب الوجود دی وحده لا شریک دی او قدیم دی او همدغه ذات بزرگ او برتر دی او د عبادت مستحق دی چې هغه الله تعالی دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا په دې کې د الله د قدرت نښې د هغه قوم دپاره چې په هغې کې پوهه وي عقل نه کار اخلي په دې باندې سوچ او فکر کوي تدبر کوي هغې خلکو دپاره په دې کې د الله د توحید د الله د وجود لوی نښې موجود دي. اوس ورپسې تر دې پورې خو د الله د توحید باره کې چې کوم د کفارو شک و شبهاتو هغه ختم کړی شو. اوس د دې کفارو بل شک او شبهه په دوباره جمع کېدو کې ده. الله اوس د هغې ذکر کوي او فرمایي چې وان تعجب ای زما حبیبه ته تعجب کې ته حیران یې چېرې دا کفار د بوتانو عبادت کوي په خپل لاس بت جوړ کړي د هغې عبادت کوي یا الله له شریک ګرځوي یا ستا د نبوت نه انکار کوي. نو الله فرمایي چې د دې نه زیات تعجب خبره دا ده چې فعجب قولهم پس عجیبه او حیران کن خبره د دوی دا وینا ده چې اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد چې کله ته دوی ته دا وایي چې تاسو به دوباره جمع کېږئ حساب کتاب به کېږي الله ته به وړاندې کېږئ نو دوی څه وایه هر کله چې موږ په خوره کې زری شو نو دوباره به بیا موږ په نوې پیدایش سره بیا جمع کېږو. نو الله د دې اعتراض نه مخکې الله د خپل قدرت ذکر وکړو د خپل چې کوم دی هغه طاقت ذکر وکړو چې تاسو چې کوم دی دا زما د قدرت کامله باندې خبر کې دي ما اوچت سيزونه اسمانونه ځمکه غرونه نهرونه دغه شان بوټي اونې دا پیدا کړي دي او دا ټول چې کوم دی اول د اړو وجود نو ماده له وجود ورکو دغه شان تاسو چې کوم دی مخکې نه اړو وجود نو چې کوم څه وجود نه وي او تاغه پیدا کړي نو هغه ډیر مشکل وي په نسبت دا چې دوباره بیا د هغې مثل پیدا کړي. دنیا کې چې یو سړی چې کوم یو څه جوړي اول نو ډېر زیات پکې سوچونه فکرونه کوي خو چې پیرا یو څه جوړ کو دوباره بیا وته اسانه او مزید نور زیات جوړي. نو الله وی زه هغه قادر ذات ما چې زما خو په عرص باندې قدرت شته که ستاسو دا خیال وي چې موږ به خوري شو زری به شو نو ستاسو دا خور کې دا زری دا راغونډول به ما ته ګران وي. نو اول خو په خپل وجود باندې سوچ او فکر وکړئ چې تاسو د کومې نطفې نه پیدا یې د کومه نطفه چې تاسو د هغې نه پیدا یې دغه نطفه د کوم غذاګانو نه پیدا ده. هغه غذاګانې چې کومې د دنیا په ګوټ کې خورې وي
څه په امریکا کې وي او څه په هندوستان کې وي او څه په بل ځای کې یو نړۍ چې کله انسان خولې ته اچوي نو په دې یو نړۍ کې چې کوم دی الله د تمامې دنیا نه ټول ذرات راغونډ کړي وي او هغه ذرات چې کوم دی بیا د انسان خولې ته لاړ شي د هغې نه بیا نطفه جوړېږي او بیا د هغې نه د انسان پیدایش کېږي نو چې الله ستاسو مخکې نه چې کوم دی دا ټولې دنیا ذرات راغونډ کړي دي او تاسو دې پیدا کړي یې نو آیا الله ته دا ګرانه خو نه ده چې دوباره دغه ستاسو دا ذرات چې کوم په خورو کې خورې شوي او الله په هغې قادره دی چې دا ټول ذرات چې کوم دي راغونډولی شي او تاسو بیا دوباره جمع کولی شي او دلته علما دا فرمایي چې د دوباره جمع کېدو دا حکمت مصلحت څه دی چې الله دا انسان دوباره بیا جمع کوي او په دې کې د الله حکمت او مصلحت څه دی نو علما فرمایي چې په دې دنیا کې څوک د حق خبره کوي د حق جنډې واغستله او حق وینا کوي نو دته بشماره رکاوټونه راځي دې خلک مخالف شي بیا په دې کې چې کمی ده باندې خلک ظلمونه هم کوي د وطن نه مباسیه تر دې چې کله کله پکې د پانسې هغه مقام ځای ته عمر رسي پانسې هم شي نو اوس آیا دا انسان چې د حق خبره دنیا کې کړې ده او د حق اواز یې اوچت کړی دی او د یو الله نارې لګولې ده او هغه په هغې کې چې کوم دی خپل مال او جان هر څه قربان کړل نو آیا دې چې کله مړ شو به د دا ټول هغه تکلیفونه د ابس لار او یا یو انسان دنیا کې چې کوم دی ظالم دی او ظلم کوي د خلق حقوق تلف کوي او عیاشي کوي او د الله نافرمانی کوي مخلوق خدا ته نقصانات رسي نو آیا دا کس چې کله مړ شي دی به بالکل آزاد فری کړي شي نو گویا یو کس چې هغه حق دپاره اواز اوچت کو بل چې کوم دی خپل ژوند چې کوم دی پایاشو کې تیر کو نو چې د حق والا د هغې صله او بده ورنکړي شي او دا چې کوم ظالم دی ظلمونه یې کړي دي هغه د هغه ظلم سزا ورکړي شي دا د الله د حکمت خلاف خبره ده ځکه الله چې کوم دی دا دوباره قیامت قایمول دوباره جمع کول دی دپاره دي چې د دنیا په دون کې چا څه کړي وي د هغې ورته پوره بدلې میلاو شي والله فرمایي اوس د دې خلکو دپاره چې دوی د دوباره جمع کېدو نه انکار کوي الله د دې درې حالته بیانوي چې اولئک الذین کفروا بربهم دا هغه کسان دي چې دوی د خپل رب نه انکار کوي گویا دوی د خپل رب قدرت نه انکار کوي د خپل رب د طاقت نه انکار کوي زموږ دا رب دا دوباره جمع کولو او کولی نشي دوباره م بیا سزا را کولی نشي نو لومړنۍ خبره دا چې دوی د خپل رب نه انکار وکړو د رب نه انکار سره بیا د پیغمبر نه انکار شو ځکه چې د رب خبر وته پیغمبر کوي نو دې سره بیا چې کوم دی د دوباره جمع کېدو نه انکار راغی نو بیا د دې خلکو چې کوم دی فرمایي اولئک الاغلال فی اعناقهم دا کسان دي چې د دې په سټونو کې به توق وي اغلال دا د غل جمع ده او غل چې کوم دی هغه د اوسپنې کړۍ ته وي چې کوم په سړی په مرۍ کې واچوي یا په هغه اوسپنې کړۍ چې په هغې لاس او سټ دواړه وتړلی شي هغې ته غل ویلی شي نو علما دلته به چې دې معنا مجازي معنی دا ده چې دې خلکو سره به د کفر او د شرک دا به دوی سره د دې ذلت رسوایي به دوی سره بالکل لګېدلي وي څنګه چې دې مرۍ کې دا کړه نږدې وي او یا دا لاس او سټ یو ځای تړلی شوي نو دغه شان دا کفر او شرک ذلت او رسوایي به دوی سره به تر قیامته پورې چې کوم دی هغه د دې بدن پورې به نښتې وي او د هغې چې کله سزا ورته میلاو شوي نه وي او دغه کفر او شرک هغه ذلت به ورته وي او بیا د دې هغه انجام بیانېږي چې اولئک اصحاب النار دا خلک خاوندان د اور دي د جهنم مستحق دي او په دغه جهنم کې به بیا هم فیها خالدون دی به بیا همیشه دپاره په دغه جهنم کې وي او د هغې نه بیا د راوتو امکان نه وي وفي الارض قطع متجاورات په دې ځمکه کې ټوکرې دي یو بل سره پیوس او نږدې وجنات من اعناب باغونه دي د کجورو د انګورو وزرع او د فصلونو پټیریا ونخیل او د کجورو چې کوم دي باغونه دي سنوان داسې کجوره چې د یو جړ نه بېشماره کجورې تنې اوتي وي بره وغیر السنوان او داسې کجورې پونې هم شته پکې چې د یو جړ نه یو کجورې تنه اوتي وي یسقا بماء واحد او دا ټول چې کوم دي په یو اوبو سره سیراب کولی شي
ونفضل بعضها على بعض في الاكل او ورواله ورکوم بعض دا په بعض نور باندې په ذائقه کې او په خوشبو کې د بعض ذائقه مټاس پکې زیات وي بعض کې کم وي بعض خوشبو ډېره خوري بعض له کم خوري وي ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا پدې کې د الله د قدرت نښې دي دا خلکو د پاره چې د عقل نه کار اخلي وان تعجب کته تعجب کې او حیران کیږي نو فعجب قولهم پس زیات تعجب د دې وینا ده چې اذا كنا ترابا اي هر کله چې مونږ خوري شو زری شو نو ائنا لفي خلق جديد نو اي مونږ بیا خامخا دوباره په نوې پیدایش سره جمع کیږو نو اولئک الذين كفروا بربهم دا کسان دي چې د خپل رب نه انکار کوي او اولئک الاغلال في اعناقهم او دا هغه کسان چې د دې په سټونو کې به توق لګېدلې وي واولئک اصحاب النار او دا خلک دي چې خاوندان د اور دي هم فيها خالدون او دی په دغه اور کې همیشه د پاره بیا اوسېږي وفي الارض قطاع او په دې ځمکه کې ټوکړي دي متجاورات چې یو بل سره پیوس او قریب دي وجنات من اعناب باغونه دي د انګورو وزرع او پټي دي د فصلونو ونخيل سنوان او د کجوري اونې دي چې یو جلنا بشماره زیات کجوري تني راختلي وي وغير سنوان او د یو جلنا یو تنه د کجوري راختلي وي يسقى في بماء واحد او سراب کول شي دا ټول په یو اوبو سره ونفضل بعضها على بعض في الاكل من غوروالي ورکو بعض دا په بعض نور باندې په ذائقه کې او په خوشبو کې ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون یقینا پدې کې خامخا د الله د قدرت نخي هغه قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي وان تعجب کته د دې پدې بت پرسته باندې تعجب کې یا استاد نبوت نه انکار کې پدې تعجب کې نفعجب قولهم پس تعجب د دې وینا باندې زیات چې اذا كنا ترابا چې هر کلم دی و چې موږ هر کله خوري شو انا لفي خلق جديد نو ايم خامخا بیا په نوې پیدایش سره جمع کیږو نو اولئک الذين كفروا بربهم دا کسان دي چې انکار کوي د خپل ربنا واولئک الاغلال في اعناقهم او دا کسان دي چې دی په سټول کې بتوقوي واولئک اصحاب النار او دا خاوندان د اور دي هم فيها خالدون او دی په دې اور کې با همیشه د پاره اوسېږي